په کلي ډېره خاموشي ده، په کلي ډېره خاموشي ده، لالی مې مړ دی خلک ما نه خبروینه. په مخ دې ښه مېلمنې هوري، په مخ دې ښه مېلمنې هوري، ورځه په مخه دې دلی دلی ګلونه. د انعکاس راډیو قدرمنو اوریدونکو او د ستورو رڼا ادبي خپرونې خوږو مینوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. صدرداد خروټ یم او د ستورو رڼا ادبي خپرونه کې ستاسې کوربه یم. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه لنډیو ټپیزو ته ځانګړې شوې. تاسو هم کولی شئ خپرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د اړیکو شمیرې دي 020-222-250، بله شمیره ده 020-1-252-252. په یادو غبرګو شمیرو کولی شئ زموږ سره خپرونه کې برخه واخلئ. یو یادونه لازمي بولم چې لنډۍ د خپرونې د معیار سره برابر ټاکئ او موقعیت داسې انتخابوئ چې ترڅنګ مو شور نه وي. امراض صاحب، زو د خپرونې لومړی اوریدونکی راخلو. خانزاده امراض را سره د تخنیک چارې پر مخ بیایي. مننه. زو کرخه ځوابو. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام تاته یو د انعکاس راډیو ټولو اوریدونکو ته. علیکم سلام. ستړی مشې، ځان را وپېژنئ څوک؟ مننه. خروټی صاحب لیکي ته راغلی یونس کلیوال یم، هغه هم د خپلې سفرونو نه. کلیوال صاحب ستاسې انتخاب اورو. مننه. وایي داسې یو ټپیزه ورته کوم، وایي راځه چې ولاړ. مننه. وایي راځه چې جوړ درنه ملاک کوم چې د رنګینه ده. نو غږ دې نه راځي ګرانه کلیوال صاحب، نه پوهېږم چې څه مسله ده. موقعیت ته مو تغییر ورکوئ. غږ دې اوس هم ټکنی دی ګرانه، هڅه وکړه اړیکه دې هم پرې شوه. بله اړیکه ځوابو. تاسې ستړي مه شئ. وعلیکم سلام روزانه خیر، ډېرې تکړه په خیر. مننه. آباد اوسئ ګرانه. ځان را وپېژنه څوک؟ زاهد صاحب ستاسې انتخاب اورو د ستورو رڼا کې. کلو ټپیزه ته وایم چې دا چې خوښ مو شي. په مینې اورو. جانانه دا دې کوم عادت دی؟ جانانه دا دې کوم عادت دی چې په مخ درشه مخ ته ونیسي لاسونه. یوه ورشه د یار خبر دی واخله. څنګه؟ ورشه د یار خبر دی واخله چې د دیدنه دې ساتولې ونې شونه. او د جانان اور د غر په سر دی. څنګه؟ د جانان اور د غر په سر دی، کشکې مرغۍ وې په خوا به ورته تلمه. او رسۍ ته په د مسافر لږ ډالۍ وي چې بس دې په دې دې فیصله وي. څنګه؟ بس دې په دې دې فیصله وي، ټول مسافر دي الله راولي. مینه ډېره مننه چې وخت مو راکړ. خوشحاله اوسئ. مننه. آباد اوسئ. کور دې آباد. د زړه مې وینې را جدا شي، د زړه مې وینې را جدا شي چې د بڼو څکو ته راشي اوښکې شینه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړې په خیر قراري ده. مهرباني ځان را وپېژنئ څوک؟ کلیوال صاحب مهرباني وړاندې مو اړیکه کې ستونزه وه، ستاسې انتخاب اورو. مهرباني. ما سره دغه ته ویم په مینې اورو. لمن یو الله خبر دی، جانان زمانه مرور دی، په رقیبانو جوړ اختر دی، د زړه مثال د مسافر دی، چې سر د خوښ کې هلته هم به تېروینه. ټول اورېدونکي دې ډالۍ. مننه. آباد اوسئ زاهد صاحب. کور آباد. تل مې یو بل ته کتلی، تل مې یو بل ته کتلی، په ژوندانه نه بېلېدلی، له یوه بله زارېدلی، چې ما ویلی تا منلی، چې ما ویلی تا منلی، تا به د دې یارانې خوند لیدلی ونه. السلام علیکم.
سلامونه احترامات نیکې هیلې خروټې صاحب ته د نکاح 94.1 خپرونې ټولو خوږو اورېدونکو ته ځانګړي سلامونه. علیکم السلام ممتاز زیرک خراغلا سرکلې. مننه خروټې صاحب او زه دې څو ټکي درته وکړم. په مینې اورو. یا ننګرهاریانو ننګ پرې وکړئ، ننګرهاریانو ننګ پرې وکړئ، وپا ملالا میوانده روشو ظلمنا، وپا ملالا میوانده روشو ظلمنا. دبچ کے دو خلق منا، دبچ کے دو خلق منا، یا پشتا امنیت کی پڑا زو اجتماع، پشتانیت کی پڑا زو اجتماع. چه وسنی امنیت تا گورم، چه وسنی امنیت تا گورم، ماتا کی صد بسو گئے ریاد سینا، ماتا کی صد بسو گئے ریاد سینا. مرگ دیار پشکل راشا، مرگ دیار پشکل راشا، چیتا میرو خوڑی زخاندا درت کوما، چیتا میرو خوڑی زخاندا درت کدوما. وقت لما نخطا نخوری، وقت لما نخطا نخوری، یہ ملال میں وندہ پٹپو کیا دوما، ملال میں وندہ پٹپو کیا دوما. مننه خوشحاله اوسئ. کور دی آباد. ولې ته نه راځې قیامته، ولې ته نه راځې قیامته، په پښتانه له دې نه سخته نه راځي نه. او راځه وطن را سره پرېږده، راځه وطن را سره پرېږده، د زړه قطرې به درکوم تا به ساتمه. السلام علیکم. مننه وینا مې سبونه مې په کار شو، د ونې پاڼه هم د ګلان نه پرېوتمه. واه اورې اورم مهرباني. یو ټپه درته وکړم. مهرباني. ښه اړیکه دې پرې شوه ګرانه، نه پوهېږم چې څه مسله وه ستا په اړیکه کې. ښه جانان زما سره پښتو کړي چې سترګې تورې کې لکه یې ورله پرېږدي نه. ښه زو امراض صاحب بله اړیکه ځوابوو. السلام علیکم. दुनिया नारमन वाह समाजानन हो उठिसान गुजरान कल्याण या पता दे लेके यारा नो या तास زمړ شم چې خبر اخلاص نشنا یا زمړ جانان ضرور مکلو
چې هر غم ستنې خپلې ښکته کوینه تانا مې د زړه د صبرېدو وده مکړې تانا مې د زړه د صبرېدو وده مکړې مورا ته پشپړو کلمو وده مکړې مورا ته پشپړو مننه غلی له ښایسته ترنم خوشحاله اوسې کور آباد نړۍ مننه وایي زما به تا ته انتظار وي که د لحد چنجمې خاورې کې اډونه او د ځنې خال دې داسې ښکاري لکه شیدو کې چې لونګ پرېوتی وینه. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مو شي. خروټه سر نه تمه وکړه چې د یار یم. څنګه؟ نه تمه وکړه چې د یار یم، نه چاته وایم چې زه جانان لرم او لاس نه مې ونیسه غورځېږم. مننه د لاس نه مې ونیسه غورځېږم، په تا بایللی زړه مې ځایله نه راځنه. خروټه صاحب محترمه تاسو سلام امراست ورور ته مې هم سلامونه. شپه بخیر. علیکم السلام. که غلط نشم نوید الله هجران. قربان نشم خروټه صاحب، ځانګړی مینهواله مې له سرخودلی ما. هجران صاحب نورې لنډۍ شته خپرونه کې؟ مننه خوشحاله اوسې خروټه صاحب، یو 3 لنډۍ درته وایم. په مینې ورو. تا یارانا توندې سورې کله پر ما لکو نورو خلکو وینا تا یارانا مې کړنه نن د سین په سبو وړو مایا نن سوګو نن پکار شو ونه پانوم ګړنګ تا پریوتا ما پزاری پبینتنو خپل مینکړو د جانا لیوانې مینې د زړه زور زماو پکو. مننه هجران صاحب، مننه. خوشحاله اوسې. مننه. کړي وعدې دې پوره نه کړې، زه دې یوازې په میدان کې پرېښودمه. تا د یارۍ لارې جدا کړې، اوس به د زړه زخم په چا ټکورومه. هسې ستړي مه شئ. څنګه شوق د سبق ډېرو بتا مې سندرې یادومه او زه د اوله چرتې نومه او بتا مې شوم اوس چرتې د دنیا شومه. بلې السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مه شئ. خیر دې ډېره زیاته مننه. روغ او جوړ. ځان راوپېژنه ګرانه. څوک؟ ډېره زیاته مننه. شفیع الله خوږیاړی ما د ګلګل خوږیاړو څخه. خوږیاڼی صاحب له ښکلي خوږیاڼو نه خرغلا سرکلی درته وایو. نورې لنډۍ شته در سره؟ دا ټپې به چې څو ټپې ووایم سمه ده؟ مهرباني. په نصیبه به مې پرته وه. څنګه؟ په نصیبه به مې پرته وه چېرته زما نازک بدن چېرته غمونه غم که له غمه شرمېدلی
غم که له غمه شرمېدلې په ما به نه راتل جوړه د یار غمونه غم دې له تا نه وفادار دی غم دې له تا نه وفادار دی ته کله کله غم دې مننه خوشحاله اوسې خو ګڼې صاحب وایي زما په زړه ولاړه ګله نه یې بې څه ولاړه ګله زار دې شم زه ولاړه ګله پاس په کمره ولاړه ګله پاس په کمره ولاړه ګله نصیب د چای او به زه درخېژومه. السلام علیکم. ملا پیسې مې بیرته راکړه. ولې؟ هروټه صاحب ملا پیسې مې بیرته راکړه او ستا په تعویض لیونۍ زړه مې راکوي نه او سر یې په سور دسمان تړلی. بیا ولې؟ سر په سور دسمان تړلی خدایا روغ کې ما ناروغه کې میینه. السلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مشي ګرانه ځان راوپېژنئ څوک؟ مننه هروټه صاحب ته ښه خپرونه په خیر در کړې کارم ښه ده. مننه آباد اوسې ګرانه ځان راوپېژنه څوک؟ مننه هروټه صاحب مل ارماني ما سرخودونه. ارماني صاحب نورې لنډۍ شته؟ بس یو لنډۍ ورته یم په دې اجازه اخلم چې 100% یاره 100% یاره زیاته من خلټه سره کې 100% یاره دا دواړه سترګې رانه تا غواړي مینه دې په مان خوشحاله اوسې. مننه وایي مینه د زړه په خوښه کېږي مینه د زړه په خوښه کېږي او کاکل خو نه دی چې په زور یې واړومه مینه دې بیم راته غږېږي مینه دې بیم راته غږېږي زه د خامار په شانې هسکه غړی وړمه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مشې ځان راوپېژنه ګرانه څوک له کوم ځایه؟ اورې ورور جانه غږ دې راځي مهرباني ځان راوپېژنه څوک؟ اواز مې درځي؟ ښه نو دا ګران ملګری زموږ غږ نه اوري نه پوهېږم بله اړیکه ځوابو. السلام علیکم. السلام علیکم. هروټه صاحب ما درته ویل وطن ته راشه ما درته ویل وطن ته راشه او مرګ راپسې دی بیا به وکړې ارمانونه او په ټلیفون دې وعدې وکړې په ټلیفون دې وعدې وکړې او اوږدې دې وعدې شوې را دې نه کړه جوابونه او مرګیا ډېر ناڅاپه راغلی او یار مې اغوستي د ځوانۍ نوي خوندونه. السلام علیکم هروټه صاحب. علیکم سلام. ښه راغلا سرکلی ځان راوپېژنه ګرانه څوک؟ مننه خوشحاله اوس هروټه صاحب. نهو جان یم غم د ښکلې چپرهاره. نهو جان صاحب نورې لنډۍ شته؟ مننه هروټه صاحب په ورسې کټوه ټپه ویم او د چا به یو کال جدایي وي او زه مې د مینې یار ټول عمر جدا کړمه سخت خپرونه ښې وي. واه ما خو د زړه ټوټه ګڼلې تا له مجبورې ورځې راکړل پیغورونه د روژه ماتي وخت کې راغلې اوس روژه ماته کړم که تا ته وګورمه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه جوړې؟ مننه آباد اوسې ګرانه ځان راوپېژنه څوک له کوم ځایه؟ واحد الله ما د ننګرهار د خوجاورو ولسوالۍ د پیراحلو نه. واحد الله صاحب ستاسې انتخاب اورو د ستورو رڼا کې او ټول لنډۍ به درته ووایم په مینې اورو. مخکې ځي وروسته ګورې په زړه دې څه دي راته ووایه حالونه تا چې په کوڅه کې ټوخی وکړې او زه په مستو ککړه خوله ضرور وتمه د دې ډنډې چغلې ورخېږي له پاټې په رنګوینه او کره کوي مشاعره کا زما د کشرۍ سره بیا لیدلې دینه ترکوي غټه یې راکړه وړه دې ورته شي شوګارې لګوي. مننه واحد الله صاحب. نو دا انتخاب نه وي البته چې څه ذهن ته راتلي هغه لنډۍ د خپرونه کې شاملې کړلې په خپرونه کې
لنډۍ په کل کې ولسي ادب د یعنی هره لنډۍ په خپله یو رنګ لري لکه دغه وایي تا چې کوڅه کې ټوخی وکړو زه د مستو ککړه خوله در وتم یو بله داسې ده که نه ولسي لنډۍ خو بېل هغې هم د ولسمال دی وایي چې جنۍ د برې بانډې راغله په تور کمیس یې شملو لارې کړي دي نه. نو مننه وحیدالله صاحب ستا له انتخاب کور آباد وایي دا بېګناه مرګونه ډېر شو دا بېګناه مرګونه ډېر شو هغې ته وایه چې وختي کور ته راځي نه. السلام علیکم. سترګې له سترګو نه شرمېږي او جرګه کې سترګې دی هروي صاحب ستړی نه شي. خوشحاله اوسې مننه ګرانه ځان راوپېژنه څوک؟ نوم مې هلال احمد دی له سرورود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. هلال احمد صاحب نورې لنډۍ شته د ستورو رڼا کې شریکه کړي؟ ولې نه هروي صاحب یوه لنډۍ به بله هم درته وکړم وایي اسمان کې ستوري راته خوښ کا چې ته بې نه وي زه پرې مینه ماتومه. واه ستوري نور مې څه لا تر اوسه پورې موضوع کې نه دی. مننه وروره هلال احمد صاحب کور دی آباد وایي زړګی مې پټ پتا مین دی زړګی مې پټ پتا مین دی لکه اوبه د کمبر پټه خوا وهینه زړګی مې پټ پتا مین دی لکه اوبه د کمر پټه خوا وهینه او زما زړګی دې په نارو کړ لکه د چړ اوبه چې ځي نارې وهینه. تاسې ستړي مه شئ. خروټه صاحب قبر مې خوا کې ورته جوړ کړي. خبر مې خوا کې ورته جوړ کړي. قبر مې خوا کې ورته جوړ کړي زه مرور اشنا په مرګ په خلا کوم. او ځلان صاحب او خروټه صاحب بله لنډۍ څه په دې رقم د هدیرو په لاره راغلم. د هدیرو په لاره راغلم د هدیرو په لاره راغلم وجلې خدای او غږ یې ماته نه کوونه. ویش او زما به ته یادېږي یاره زما به ته یادېږي یاره زما به ته یادېږي یاره که د جنت په منارو ولاړه یمه. خروټه صاحب خوشحاله شي چې اړیکې مې ټینګه شو. مننه خوشحاله اوسي خاکسار ځلان صاحب له ښکلي انتخاب دی نړۍ مننه وایي دا د دنیا څه نیمګړی ژوند دی د دنیا څه نیمګړی ژوند دی یو ورځ خندا وي کال ژړا کې تېرومه خبرې ډېرې سر یو دی خبرې ډېرې سر یو دی ته ښایسته یې زه مین در باندې یم. السلام علیکم. د ملالۍ غم دی غږ د راځي مهرباني د ملالۍ غم دی او سترګې مې سرې دي مړې مړې اوښکې تویومه. واه الله روزانه ښې جوړې په خیر سلامونه تاته او یو سلام تخنیکي همکار ته یو سلام د نکاح سره د ټولو کارکوونکو اورېدو. علیکم سلام ګرانه مهرباني ځان راوپېژنه څوک له کوم ځایه؟ متبر خان مراد یم خو ګاړو ولسوالۍ کاږې بازار کې له غدو سره کېنه. مراد صاحب نورې لنډۍ شته د ستورو رڼا کې شریکه کړي؟ اوري غږ د راځي مهرباني نورې لنډۍ شته در سره؟ زما به هلته ارمان درشي زما به هلته ارمان درشي زما به هلته ارمان درشي او چې تش اواز مې درته پاتې شي مینه. او زما به هلته ارمان وکړي زما به هلته ارمان وکړي زما به هلته ارمان وکړي او چې کټ مې والي تورو خاورو ته مې وړي نه او کاغذ لیکلی ترېنه واخلئ کاغذ لیکلی ترېنه واخلئ کاغذ لیکلی ترېنه واخلئ او د اوسنۍ زمانې یار د تګ به وي نه ستاسو په شمول ټول اورېدونکو ته به ډالۍ خوشحاله اوسئ مننه وایي د داسې یار به څه توبه کړم د داسې یار به څه توبه کړم چې مخخه کې سره لاسونه راکوي نه. السلام علیکم. په تور لحد کې بنارې کم په تور لحد کې بنارې کم
بالکل همداسې ده وایي په توفر لحد کې به نارې کوم او زه د دنیا نه ارماني راغلی یم او په ژوندون چې د زما ونه کړو قدر په ژوندون چې د زما ونه کړو قدر پس د مرګه مې بیا مه جاړه په قبر سلام ته دی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته خدای زما له هم ځانګړي سلامونه علیکم السلام ګرانه څوک له کوم ځای ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ لیکې ته راغلی اختیارګل کاموال او بیا هم د سرخود کاموال صاحب نو اړیکه دې هم پرې شوه بدبختانه وایي ستا لیونۍ لیونۍ سترګې ستا لیونۍ لیونۍ سترګې ما لیوني ته لیونی قتل کوي نه تاسې ستړي مه شئ کټ مې خالد رغه یاره څنګه کټ مې خالد رغه یاره بالغ پکې ده اما خاورې اړوي نه او مورې پښتون ته مې ور نه کړې مورې پښتون ته مې ور نه کړې مننه خروټی صاحب مورې پښتون ته مې ور نه کړې پردي جنګونه په سر اخلي مړ بچې نه خبروم خوشحاله اوسې مننه ارمان غالب ګمان ارمان د لغمان و بالکل وایي مینه دې وکړه بیا دې پرېښوه مینه دې وکړه بیا دې پرېښوه خلک کرلي کښت نه اخلي لاسونه السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شې ګرانه څوک له کوم ځایه ستومان صاحب خراغلا سرکلی درته وایو د ستورو رڼا ته څه لرې خپرونې ته ښه نو ستومان صاحب اړیکه دې پرې شوه وایي جوړ مې په غونډه زنه خال کا جوړ مې په غونډه زنه خال کا را باندې خور د مینې شال کا ته مې جواب شه ته مې سوال کا راشه د خپل تصویر سنبال کا ای راشه د خپل تصویر سنبال کا په ما د ژمي شپې په ویښه تېروي نه السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مه شې ګرانه څوک له کوم ځایه ښه غږ مو وانه اورېد ستاسې ځان راوپېژنئ ګرانه څوک لقمان یم له جلال آباد څخه ښه لقمان صاحب مهرباني ستاسې انتخاب اورو د ستورو رڼا کې بس دا لومړنۍ اړیکه تاسو سره روغ شوله او ډېر کوشش مې وکړو ښه نو لقمان صاحب مهرباني هغه د خپرونه کې بریالي هم شوئ لنډۍ شته در سره بس یو څو خو لرمه مهرباني په مینې اورو په سره جوړه کې د خدای مړه که ولې په سره جوړه کې د خدای مړه که چې مور د هره جوړه رالي وي درته کوي نه ښه نو نه پوهېږو اړیکه پرې شوه بله اړیکه ځوابو السلام علیکم وایي که د وطن په نوم شهید شوم که د وطن په نوم شهید شوم بوی د لونګو به مې وینو نه راځي نه او بالغ په قبر کې څوک نږدې بالغ په قبر کې څوک نږدې د مینې دې پوره وړی ما همدا شی دی بالغ په قبر کې څوک نږدې یار مې نازمین دی ورته کې دی بالغتونه او چې په ژوندون مې تپوس نه کړې چې په ژوندون مې مننه همدا شی دی چې په ژوندون مې تپوس نه کړې د جنازې په کټ مې حق نه کې لاسونه سلامونه لکه غرونه روان لکه سیندونه تا ته وایم خروټی صاحب احمد جان خوږمن در سره وصل شوم الله دې مل شکور دی ودان خوشحاله اوسې مننه خوږمن صاحب وایي زما هغه کله هېرېږي زما هغه کله هېرېږي چې ور دې پورې کو زنځیر دې واچونه یار مې په سرو ګولو کې درومې یار مې په سرو ګولو کې درومې سبا به مړ وي مخ ترې ولې پټومه
السلام علیکم. او ته سلام. زمکه قلم دې زورور دی. زمکه قلم دې زورور دی. زمکه قلم دې زورور دی. زمي خوندې کې را لګي پښپالنګونه. او ارمان درشي. زما بالا ارمان درشي. زما بالا ارمان درشي چې کله وخت دې اورو ته مې وګورم. سلامونه نیکه خلی احترامات. علیکم سلام ګرانه څوک له کوم ځای؟ سرباز سره تاړي کې ما د خیرستا کاکلک نه. سرباز صاحب مهرباني ستاسو انتخاب ورو. چې په ژوندون مې کار د رادیو څنګه لري شه؟ په ژوندون مې په کار نشي د جنازې په لور مې ماخله قدمونه. واه. د قبرستان غاړې تراشه. د قبرستان غاړې تراشه. د قبرستان غاړې تراشه که دیدن نه وي راته پورته کلاسونه ښایسته خپرونه ولرئ او ټوله خوشحاله اوسئ. مننه. کور دی آباد. سرباز صاحب ښه وخت ولرئ. وایي خدایه ورکوټې جانان راکړې. خدایه ورکوټې جانان راکړې چې څو غټېږي زه به موړ په دیدن یمه. وروستی پیغام ټولو اوریدونکو لپاره لاسونه لپه کړئ چې په ګران هیواد کې الله تعالی تلپاتې او باعزته صلح راولي. له جنګ نه څه نه جوړېږي. جنګ ژوندون وژني. جنګ ښکلا ختموي. جنګ مو تلپاتې غلامۍ ته بیایي. جنګ مو لمبې وچ او لامده سوځوي. جنګ مو رنګارنګ بربادۍ ته بیایي. جنګ د ویر او غم او ماتم مور ده. جنګ د ویر او غم او ماتم مور ده. جنګ مو ذلت او محتاجۍ ته بیایي. جنګ بس کړئ. تر بیا ما صدرداد خروټي ته اجازه راکړئ د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله.